مناسبت سره او د دې موجوده حالاتو په تناظر کې مطلب لیکلي دي نن ورځ د خوشحالۍ ده خو په دې کې څه داسې حقیقتونه هم شته چې د خوشحالۍ په وخت کې د هغې نه مخ اړول هم نه دي په دې نظم کې هغه سره نښاني شوې ده موږ لا د ژوند هغه معیاره پورې تللي نه یو موږ لا د ژوند هغه معیاره پورې تللي نه یو موږ لا مفهوم د ازادۍ ته رسېدلي نه یو موږ لا مفهوم د ازادۍ ته رسېدلي نه یو موږ د حدونو تعین ته ازادي وایو بیا موږ د حدونو تعین ته ازادي وایو بیا موږ زنځیرونو زولنو ته غلامي وایو بیا موږ په تیاره یو راغلي د خوراک دپاره ګني نو څه توره مو کړې ده د ځواک دپاره چې مشرانو مو د ملک دپاره سر ورکړي چې مشرانو مو د ملک دپاره سر ورکړي د هغوی پت موږ غلیب له بډالر ورکړي او زموږ نه وروسته چې راځي هغوی به څه یادوي موږ د څه یو چې هغوی به زموږ ښه یادوي موږ د انصاف په تقاضو لا پوره شوي نه یو موږ د انصاف په تقاضو لا پوره شوي نه یو موږ لا د بل د بوج په وړو مجبوره شوي نه یو لا مو انګړ د محبت سندریز کړی نه دی لا مو مقصد خپل د خپل سر نه غوریز کړی نه دی او لکه ماشوم که وخړپوسې د ولاړې نه یو لکه ماشوم که وخړپوسې د ولاړې نه یو د خپل تاریخ لا جوړ شوي هم د ژباړې نه یو او د نوي دور د حالات تا نه غوښتنه کوي د پرمختګ د تقاضاګانو غوښتنه کوي او پاسه د ملک پاسه د قام او د ملت په مرسته ملا وتړه د بدمنۍ خلاف راوځه دا بلا وتړه نر شقایق او د اقبال خوب له تعبیر وباسه نړۍ ته وښایه اواز دې د ضمیر وباسه په دنیا ومنه خپل ځان د خپلو مټو په زور راځي بدلون د ازادۍ د داسې څټو په زور او څه به اتڼ د ازادۍ او خوشحالۍ وي پکې څه به اتڼ د ازادۍ او خوشحالۍ وي پکې په داسې چم کې چې دوران غنیمۍ وي پکې زما د ګل په شان بچي پکې نهر ګرځي د خېټې غم کې ویښتیت د سرتور سر ګرځي هنرمندان زما د ملک د پیسې لس خرڅېږي دلته مزید د غډانو غواړو لس خرڅېږي لا مو ذهنونه غلامان دي ازادي چېرته ده راشه لږ وښایه په موږ کې ورورولي چېرته ده لا مو ذهنونه غلامان دي ازادي چېرته ده راشه لږ وښایه په موږ کې ورورولي چېرته ده چېرته چې زړونو کې د بل لپاره رحم نشته چېرته چې زړونو کې د بل لپاره رحم نشته ازادي وهم دی علاج د داسې وهم نشته راځئ چې وکړو نن واده د ازادۍ په خاطر راځئ چې وکړو نن واده د ازادۍ په خاطر راځئ یو موټی شو د یو مسلمانۍ په خاطر د دې نظام د تغیر دپاره ځان بدل کړو چې تربګنۍ او خوشحالي د پښو د لاندې تل کړو راځئ چې دې خپل وطن ته خلک وپسخوو راځئ چې دې خپل وطن ته خلک وپسخوو د بدمنۍ سپېر بادونه په شا وتمبوو د اخوت او ورورولۍ راځئ چې دې خپل وطن ته خلک وپسخوو د بدمنۍ سپېر بادونه په شا وتمبوو د اخوت او ورورولۍ جذبې راوپاروو سړی لمبې د محبت خپلو کې وکاروو د ازادۍ د رنګینو نه څه مزې واخلو د ازادۍ د رنګینو نه څه مزې واخلو د خیال او فکر د برېښنا نه انګازې واخلو او د خپلواکۍ خوره ښایسته کړو د کردار په کالو د خپلواکۍ خوره ښایسته کړو د کردار په کالو راځئ چې عام کړو محبت دی د وطن ګلالو او د مرام ډولۍ کې ناوې د فطرت ازادي د مرام ډولۍ کې ناوې د فطرت ازادي صادقه څه لویه عطیه ده د قدرت ازادي